أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة الفاتحة مختصرة ترجمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نام د الله الرحمن چې زیات مهربان دی په دنیا کې کافر او مسلمانانو باندې، الرحیم او خاص مهربان دی په آخرت کې مسلمانانو باندې. په دنیا کې کافر او مسلمانانو رحمت زیات دی او په آخرت کې یوازې مسلمانانو رحم او فضل کوي. الحمد ثنا او صفت چې دی لله خاص الله ولدي رب العالمین چې دا قانون کې د مخلوقاتو دی. الرحمن او مهربان دی ډېر زیات او رحیم او رحم والا دی. مالک یوم الدین دا پاچا د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد من خاص تا ته عبادت کوو. عبادت کې ټول شیان شامل دي چې دعا کې شامل ده. د غیر د الله نه بل چا عبادت کول دا شرک کې راځي که دعا سره د بل چا نه غواړي یا پیر صاحب یا پلانې غوث یا پلانې زیارت یا پلانې هر څوک چې د الله نه ما سوا د بل چا نه دعا غوښتل او هغه واسطه کول دا د الله سره شرک جوړول دي. و ایاک نستعین او خاص تا نه کومک غواړو. کومک په د چا نه غواړو؟ عبادت هم الله ته کوو او کومک هم د الله نه غواړو. د مرض په وخت کې موږ د الله نه کومک غواړو. هر غټ کار او کار کې موږ د دنیا او د آخرت کارونه چې دي هغه کې به د الله نه موږ کومک غواړو. اهدنا وښیه یا الله موږ ته صراط لاره مستقیمه برابره لاره چې هغه د دین او د اسلام لاره ده. صراط الذین لاره د هغه کسانو انعمت چې تا پرې انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم او نه لاره د هغه کسانو چې تا پرې غضب کړی دی چې ګمراهان دي، کفار دي، فاسقان او فاجران دي. ولا الضالین او نه لاره د هغه کسانو چې تا پرې غضب کړی دی. ولا الضالین او نه لاره د ګمراهان. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم دا په دغه د بعض سورتونو په سر کې راځي او په معنا باندې الله تعالی پوهیږي. ذالک الکتاب دغه کتاب چې لا ریب فیه هیڅ شک او شبهه په دې کې نشته. هدن للمتقین دا هدایت دی د پاره د متقینو. دا کتاب هدایت د پاره راغلی د پاره د پرهیزګارانو د ټولو خلکو د پاره دی. خو پرهیزګاران د دې نه فند فایده اخلي او فند اخلي نو ځکه الله خاص واغوي ذکر کړ. الذين ها کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري په غیب باندې بل غیب په غیب باندې ويقيمون وعده کوي الصلاه منز یعنی ارکان او سنت او مستحبات په صحیح طریقه باندې لکه څنګه چې الله او الله رسول ته په دې هغه سي موزنه دوی ادا کوي. ومما رزقناهم او ده هغه څه چې موږ دوی ته رزق ورکړي ينفقون دوی نفقه کوي، خیرات ورکړي د الله په مال کې، صدقات ورکړي. او دلته رزق یوازې مال نه دی، دلته علم دی، دلته کسب دی، دلته هر هغه شی چې خلکو ته الله درکړي او موږ څوک نه پوهېږي ته هغې ته ورکړي دا د هغې په هغې باندې خیرات دي او دا د الله تعالی د رزق نه هغې ته فایده رسول دي. دا نفقه ده، خیرات او صدقات دي د الله په لاره کې. والذین ها کسان یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته، وما انزل او ایمان راوړي په هغه شی باندې چې نازل شوی ما انزل چې نازل شوی دی من قبلک مخکې له تا نه. وبالآخرة دوی په آخرت باندې هم یوقنون یقین ساتي، لکه یقین پرې لري او یقین پرې ساتي. یعنی په مخکینی کتابونو که موږ ایمان را نه وړو یا په مخکیني انبیا علیه الصلاة والسلام باندې موږ ایمان را نه وړو زموږ ایمان کامل نه دی. موږ په خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو، په پخواني پیغمبرانو باندې ایمان لرو. اولئک همدغه کسان چې دا مخکې ذکر چې وشو علی هدن دوی په هدایت دي من ربهم د جانب د رب خپل نه. واولئک هم المفلحون او همدغه کسان دوی کامیاب دي په دنیا او آخرت کې کامیابي د دوی په برخه ده او دا نور کسان ناکام دي. ان الذين ها کسان کفروا چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په هغوی باندې انذرتهم که وویروې هغوی لره د آخرت نه، د ورځې د قیامت نه، د قبر د عذاب نه، ام لم تنذرهم او که وی نه یېروي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. هغه عنادي کافر ښه یا عنادي فاسقان او فاجران ښه عموما کنې نور خلک داسې چې هغه عناد نه لري، حسد نه لري، هغه حتما ایمان راوړي. ختم الله وایي چې موږ
مهر وهلې دي د دوی علا قلوبهم د دوی په زړونو باندې چې دوی د حق خبره دوی زړونو ته ښکته شي علی سمعهم او د دوی په غوږونو باندې چې د حق خبره واوري وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې غشاوة پردې دي نه ګوري حق نه ګوري حقانیت دین نه ګوري ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره ډېر دردناک عذاب دی په آخرت کې الله تیار کړی ومن الناس او بعضې د خلکو نه دي من یقول هغه څوک چې وایي هغه آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او دوی مؤمنان نه دي ایماني صرف د په ژبه باندې دی زړه ته نه دی ښکته شوی او په هغې باندې الله پوهېږي الله وایي دوی مؤمنان نه دي یخادعون الله دوی چی کوي ټګي او برګي کوي د الله سره د دوی په ګمان باندې نه الله ته څوک چله فریب نه ورکوي خو داسې وایي چې موږ الله غلو په دې خبرو باندې والذین آمنوا دوی ټګي کوي فریب کوي چل کوي د هغه کسانو سره چې هغوی ایمان راوړي باید چې موږ مسلمانان یو وما یخدعون الله خپل ته فرمایي چې دوی چل نشي کولی فریب نشي کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره د خپلو ځانونو باندې دوی هسې ځان غولی بل کار غولول دي یو ځان غولول وما یشعرون مگر دوی احساس د دې نه لري شعور هم نه لري چې موږ دا څه کوو فی قلوبهم مرض دوی په زړونو کې مرض دی د نفاق او د شک او شبین مرض دی فزادهم الله نو زیاتوي دوی لره الله د دوی چې مرض یعنې دوی د اصلاح کوشش نه کوي د دې کوشش نه کوي چې حق خبره واوري دې کوشش نه کوي نو ځکه الله چې څومره بدۍ خواته ځي نو الله هغه لاره خلاصوي یعنې چې بیا خو امتحان نشو چې الله دې په زور راوګرځي الله قدرت دې لري نو ځکه الله وایي چې موږ د دې مرض زیاتو ولهم عذاب علیم او دوی لپاره ډېر دردناک عذاب دی بما کانوا په هغه څه باندې یکذبون چې دوی هغه دروغ ګڼي دغه شیان د ورځ د آخرت ورځ د قیامت یې د دین دا دروغ ګڼي دوی لپاره یو غټ عذاب دی واذا قیل لهم او کله چې وویل شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض تاسې فساد مه کوئ په مځکه کې یا منافقانو ته یا کافرانو ته یا څوک چې فساد کوي په مځکه کې فساد هر شی دی ظلم کول چا مال خوړل د یتیم مال خوړل چا ته ضرر رسول دوی ته چې وویل شي فساد مه کوئ په مځکه کې قالو دوی به وایي انما نحن مصلحون داسې نه ده همدا موږ چې یو په تحقیق سره نحن موږ چې یو مصلحون موږ مصلح خلک یو د خلکو لپاره صلح غواړو د خلکو لپاره خیر غواړو نو الله څه وایي چې الا انهم خبردار اوسئ بېشک همدوی چې دي هم المفسدون همدغه خلک فاسدان دي ولکن لا یشعرون مګر شعور او احساس د دې نه کوي چې زه په کومه لاره روان یم واذا قیل لهم او کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ په صحیح طریقه باندې کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړي دي نورو خلکو مؤمنانو او هغه ایمان چې دی هغه د بدو شیانو نه منې کوي قالو دوی وایي نؤمنو ای موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دغه بېعقلانو او سادهګانو الا انهم خبردار اوسئ همدا کسان چې دي هم السفهاء دوی بېعقلان دي ولکن لا یعلمون نه پوهېږي په دې نه پوهېږي چې دغه لږه دنیا ده لږ وخت دی لږ مهلت دی لږ خوند دی مزې دي خو بیا وروسته نور تکلیفونه دوی هغې نه دي خبر چې الله تعالی بیا د دوی سره څه کوي هغه د دوی ژوند لپاره چې همیشه ژوند دی د هغې نه دوی ناخبره دي نو ځکه الله ورته هر څومره پوهي الله ورته ناپوهان ویلي واذا لقوا الذين او دا خاصه د منافقانو مبارک دغه آیتونه دي واذا لقوا الذين او دا هغه کسان دي کله چې دوی ملاقات وکړي او یو ځای شي د هغه کسانو سره امر چې دوی ایمان راوړی دي قالو دوی به ورته ویلي آمنا موږ ایمان راوړی دي واذا خلو او کله چې دوی جدا شي دا شیاطینهم خپلو مشرانو ته شیطانانو ته یعنې دلته خطاب ورته شیطانانو سره دي چې هغه انسانان هم دي خو ځکه د شیطانۍ کارونه کوي هر څوک چې شیطانۍ کارونه کوي هغه شیطان دی نو هغه خپلو مشرانو سره چې یو ځای شي قالو دوی وایي انا معکم موږ د تاسې سره یو انما نحن مستهزئون موږ صرف په دې مسلمانانو باندې او په دې خلکو باندې چی کوو استهزا کوو رشخند پرې وکړو الله چې دې یستهزئ بهم زر دی چې سزا ورکړي د دوی د دې رشخندۍ ویمدهم او نه باسي او یا مهلت ورکړي او یا زیات کړي دوی دپاره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون دوی سرګردانه ګرځي دوی خوشحاله نه دي داسې فکر ونه کوي چې دغه فاسقان فاجران دا ظالمان چې کومې پیسې او دبدبه لري او موټر لري چې دوی به زیات خوشحاله دوی په حال باندې الله خبر دی او الله وایي چې دوی سرګردانه دي په دې ژوند کې چې څنګه خوند یې اخیستل کېږي هغسې خوند او آرام چې دی سکون چې دی هغه دوی نه لري خو خلکو ته په ظاهر کې هغسې ښکاري اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې پلورلی دی هغه ضلالت په هدایت باندې هغه یې خرڅ کړی دلالت په چش باندې
د هغې مقابل کې د دلالت پلورلی دی او هدایت یې خرڅ کړی او دلالت یې اخیستی دی. فما ربحت تجارتهم، نو الله وایي چې دوی داسې یو تجارت کړی دی چې ګټه نه ده رسولې، دوی رباحت او ګټه نه ده کړې تجارت د دوی. وما كانوا مهتدون، او نو دوی په سمه لار باندې. مثلهم، مثال د دغه کسانو، کمثل الذي، په مثال د هغه کس دی استوقد نارا چې بلکې دا چې نارن اور، فلما اضاءت، کله چې روښانه شي په تکه تکه شپه کې تیاره کې کله دا اور بلکې فاضات ما حوله، او شاوخوا د ده رڼا شي. ذهب الله بنورهم، دا پکې حرکت شروع کړي. نو الله وایي چې نو ویسي الله تعالی د دوی هغه رڼا د دې اور ویسي، وترکهم، او پرېږدي دوی لره فی ظلمات، په تیارو کې لا یبصرون، چې بیا یې څوک نه ګوري. دا د منافقانو مثال دی. موږ مخکې ویل چې هغه لږ ایمان د نور ورسره یې په هغې باندې یو څه تګ کوي، خلک غولولی شي، د خلکو ته فریب ورکولی شي، خو کله بیا الله رسوا کوي. الله فرمایي چې سمن، کاڼه دي دوی، بکمن، ګونګیان دي، عمین، او وړاندې دي دوی، فهم لا یرجعون، دوی سمې لارې ته نه راګرځي. دوی د حق اورېدلو نه کاڼه دي، حق او ګونګیان دي چې حق وایي، او وړاندې دي ګوري چې دغه حق دی، نو دوی هغه نه کوي او دوی سمې لارې ته نه راګرځي. او کصیب، الله بل مثال راوړي او په شان د هغه غټ باران، من السماء، د اسمان نه، فيه ظلمات، چې په دغه باران کې ظلمات تیری وي، ورعد، او دغه وي د تندر وي، وبرق، او رڼاګانې وي ورسره. نو دوی چې کوي یجعلون اصابعهم، دوی ګرځوي هغه ګوتې خپلې، هغه د ګوتو څوکې په چیش کې، فی اذانهم، په غوږونو خپلو کې، من الصواعق، د وجې د دې تندر نه، حذر الموت، چې ویریږي دوی د مرګ نه، بیا هم د مرګ نه یېرېږي. هر څومره که دا سرکشی او ځان ته قوتداره وي او صحتمند وي او د الله نه باغي وي، خو چې کله بیا د الله دغسې عذاب راځي، نو هغې بیا دوی دغه ګوتې په غوږونو کې دننه باسي او د مرګ نه یېرېږي. والله محیط بالکافرین، الله وایي چې ګورئ کافرانو، منافقانو، فاسقانو، زه چې یم، تاسې زما په احاطه کې هستئ. محیط، الله چې دی احاطه کوونکی د کافرانو باندې، د هغې په قبضه کې دي هر څه، او د هغې د قبضې نه هېڅ شی نه وځي. دا نن او سبا موږ تاسې مثال ګورو، وړوکی شی، د وړوکي لښکر الله تعالی دغه وبا چې راغلی، او دا میکروب وایرس چې راغلی دی، کرونا وایرس چې راغلی، وړوکی شی دی، په سترګو نه لیدل کېږي. حیران پاتې دوی اوسه پورې هغه صحیح تحقیقات هم د دوی نه رسېږي چې دا څنګه انتقالېږي، څنګه کېږي په دومره وسایلو سره. نو ځکه الله وایي چې زه په دې باندې دغه یم، د احاطه کوونکی یم په ټولو باندې. دلته یې الله تعالی کافران ذکر کوي چې دوی ته تنبیه کړي، دوی پوهې کړي په دې باندې. یکاد البرق، او نږدې دی چې دغه برق چې دی، رڼا چې دی، یخطف، ویسي د دوی ابصارهم، دا سترګې د دوی. بعضې وخت ډېره تیزه وي چې د باران سره کله دا برېښنا راځي. کلما اضاء لهم، هر کله چې رڼا شي د دوی لپاره، مشوا فیه، دوی پکې حرکت شروع کړي. واذا اظلم علیهم، او کله چې ودرېږي په دوی باندې، او کله چې تیاره شي په دوی باندې، قاموا، دوی ودرېږي. ولو شاء الله، که چې د خوښه شوې د الله تعالی، لذهب، وړی به وي د دوی بسمعهم، د دوی هغه اورېدل د غوږونو، هغه قوت د غوږونو، او ابصارهم، او د دوی سترګې، هغې به غوږونه دوی وړی وي، هغه اورېدل به دوی وړی وي، او د دوی هغه لیدل به وړی وي. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه شي باندې قادر دی، قدیر دی، واقدار دی، زورور دی. دغه شیان ډېر راځي هر ځای کې. که موږ قرآن ولولو، الله تعالی د خپل قدرت او عظمت هغه صفات چې دي، او هغه موږ او تاسو ته بیانوي. یا ایها الناس، یا خلکو، ټول خلکو ته عموما، کافر او مسلمان، فاسق او فاجر، ټول ته الله تعالی اعلان کوي چې یا خلکو، یا ایها الناس اعبدوا، زما عبادت وکړئ. تاسې عبادت وکړئ د چا؟ ربکم الذي، ستاسې هغه پروردګار چې تربیه یې ستاسې کړې ده، خلقکم، او تاسې پیدا کړي یاستئ، والذین، او تاسې پیدا کړي یاستئ، او پیدا کړي دي هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسې دي، لعلکم تتقون، کیدای شي تاسې د الله نه ویرېږئ، او دغه تقوا تاسې د دې سبب شي چې جنت ته لاړ شئ. الذي، د الله هغه ذات دی، الله خپل د کمال او د قدرت او عظمت صفات بیانوي چې جعل لکم، چې ګرځولې دی ستاسې دپاره الارض، ځمکه، فراشا، هواره. دا چا ورکړې دا ځمکه؟ دې کې سوچ وکړئ، دې کې فکر وکړئ. والسماء بناء، او ګرځولې د اسمان چت، سقف یې ګرځولې ستاسې په سر باندې.
وانزل من السماء او نازل کړي به د تاسو د پاره د دې اسمان ما نو فاخرج به روباسي د دې په وبو په استعمالي من الثمرات د ټولو میوجاتنا رزق لكم تاسو د پاره رزق نو فلا تجعلوا لله تاسو مګرځوي الله اندادان شریکان هیڅ الله ته شریک نشته نه دعا په وخت کې نه د مرض په وخت کې نه د تکلیف نه کم پیر سره شریک دی نو سره کم نبی شریک دی هر څومره چې نبی نږدې دی رسول صلی الله علیه وسلم نه نږدې او مقرب الله ته بل څوک نشته خو هغه دا علم غیب هغه نه پیږي هغه چاته ضرر نشي رسول هغه چاته نفع نشي رسول دا غي په احکام باندې چیزي دا او دا غي حکمونه مني دا مونږ ته ګټه رسوي خو شخصا چې رسول الله سلام د الله په صفاتو کې شریک شي دا الله تعالی خپل صفات او قدرت کې ځان سره څوک شریک کړي نه دي نو ځکه الله وایي چې تاسو دا سره څوک مشرکوي او انتم تعلمون حال دا چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الله تعالی دا نه خوښي چې هغه سره څوک شریک شي نو الله تعالی دلته دا شیان ذکر کړل دي چې دا ټول داغه په قدرت کې دي یو وبدي دا څو کاله مخکې په اروپا څومره شنه ده خو اوبه صرف باران یې څو میاشتې بند تاسو ولیدل چې دا دولتونه څومره ورخطا او څومره وچکالي وه هېڅ شی نه و یو اوبه موږ مخکې ویل چې د الله د لښکرونه او د الله د مخلوقاتونه او د هغې د فوجونو او د لښکرونه دغه ټول دغه لښکر دي که دا یو در باندې بند کړي دغه ټول شیان دا ټول وسایل او اسباب چې دي دا د بیا هېڅ شی نشي کولی دا ټکنالوژیانې او ساینسونه نو ځکه الله په هر ځای کې موږ ته ذکر کوي خو قرآن د دې لپاره راغلی چې دې کې سړی تدبر وکړي فکر وکړي سوچ وکړي صرف د تلاوت باندې دپاره نه دی راغلی یا د فاتحو دپاره نه دی راغلی دا زموږ او ستاسې د ژوند قانون هم دی او باید سړی زده هم کړي ځان هم پوه کړي او سوچ هم پکې وکړي په دې راکړي فکر او سوچ او فکر وکړي هر آیت چې راځي نو ځکه الله فرمایي چې وإن كنتم فی ریب او که چې تاسې په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې موږ نازل کړی علی عبدنا په خپل بنده باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دا قرآن تاسو په دې کې شک کوئ نو فأتوا بسورة مثله نو تاسې راوړئ په یو صورت په مثل د قرآن یو صورت راوړئ ورکې صورت چې ناتوی نه دی دا راوړئ ودعوا شهداءکم یوازې دا نه چې یوازې تاسې راوړئ راوبلئ تاسې شهداءکم استاسې شاهدان او استاسې مددګاران من دون الله غیر د خدای تعالی نه ان کنتم صادقین چیرې تاسې صادق استئ دا یو معجزه و د رسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله سلام په وخت کې شعر او شاعري دا ډیره زیاته وه ادیبان ډیر زیات وو د شاعرانو چې امیان به یو پوره قصیده د زرو بیتونو دا اوکاز کم دغه په ملکې سره نږدې دلته وار کال جوړېدل او دا شاعران به هغې ته راتله او دوی به خپلې قصیدې اورولې قصیده به د زرو بیتونو نه زیاته وه نو هغه به ټول په یادو باندې زده وه مقابل کې به چې کوم شاعر د هغې قصیده واوره هغه به بېرته ورته په هماغه حافظي دومره قوي وي شعر کې دومره مخکې تللي چې د هماغې مطابق به دستي ورته بېرته روان شعر چې ورته وایي یا به هغه حفظ کړي وه حافظي هم دومره قوي وي نو الله ورته وایي تاسو خو په دې شعر کې او په ادب کې په دې باندې پوهېږئ ډېر تاسې یو وړوکی صورت د دې راوړئ او بیا نور هغه کومه کوونکي هم راوړئ ټول شاعران هم راجمع شئ نو الله بیا خپله فرمایي چې فإن لم تفعلوا که چېرته دا کار تاسې ونه کړو ولن تفعلوا او که هېڅ کله به یې ونه شئ کړی نو فاتقوا النار التي ویریږي د هغې اور نه التي د هغې اور نه وقودها الناس وقودها چې هغه لرګي او خشاک د هغه چې دي الناس خلق دي اور په هغې باندې بلېږي والحجارة او تیږې دي هغه تیږه چې سره شي د هغې عذاب هغه زرده سړي او د دوزخ اور همیشه بلي الله تعالی دې موږ او تاسې وساتي وعدت تیار شوی لپاره د کافرانو منکرینو باندې خو هغه څوک چې هغه خاص د کفارو دپاره دی خو چې څوک بد عملونه کوي د هغې د اعمالو مطابق د بد عمل مطابق هغې ته الله تعالی په هغې کې سزا ورته ورکوي وبشر الذین دا د کفارو خلکو حالت الله ذکر کړو ښه اوس په مقابل کې هغه څوک چې هغه ښه کارونه کوي نو هغې دپاره څه جایزې شته څه شی شته ورته که نه صرف هغه دا خو دنیا ده بد هم ځي او ښه هم ځي الله تعالی دواړه ذکر کوي چې د هغې دپاره دوزخ تیار شوی دی نو دلته وایي چې زیری ورکوي پیغمبره هغه کسانو ته امنو چې هغوی ایمان راوړی دی او د ایمان سره چیرکې خوا کې عامل الصالحات او هغوی ښه کارونه کوي د ایمان سره عمل چې دی دا شرط دی دا دواړه سره نه جدا کېدونکي شی دی ایمان بغیر د عمل نه هېڅ شی نه دی او عمل بغیر د ایمان نه دا هېڅ شی نه دی
نو د ایمان اقرار په لسان په ژبه شو او تصدیق په زړه شو او عمل په جوارح په عمل په عملی ژوند کې هغه تبعي کارونه کې ان لهم دغه چې دوی ایمان راوړو به ښه کارونه وکړ هغوی دپاره شی دي جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار د لاندې ویلي یعنې د دې قصرون لاندې به دوی ویلي الله تعالی زموږ ستاسې په قسمت باندې کې کلما رزقوا هر کله چې دوی ته رزق ورکړه شي من هذه الجنت من ثمرة د میوونه رزقا خواړه قالو دوی به وایي دا جنت هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه شی دی چې مخکې موږ ته دي هغه خدمتګاران چې د جنت دي هغوی موږ ته راوړل دی موږ ته راکړی نو اوتو به متشابه الله وجه را به شي دوی ته متشابه په چیش کې په شکل کې په شکل متشابه خو په خوند کې به د دې خوند بدلی یعنی بعضې میوې په شکل کې سره یو شی خو د هر یو جدا جدا خوند دي نو په دې کې خبره به ډېره ځي په دې کې ډېره حدیث راغلی دي خو موږ مختصره ترجمه ولهم فيها او دوی لپاره په دې جنت کې ازواج ښځې وي مطهرة پاکي وهم فيها خالدون بل زیری دا دی چې دې ته زیری ورکړه چې دوی په دې نعمتونو کې همیشه وي دنیا کې سړی کوشش کوي لس 15 شل کاله سړی کوشش وکړي یو شی جمع کړي هغه جمع کړي بیا دا خوړلی نه شي مرضونه پرې راشي تکلیفونه پرې راشي او بیا اخره کې د هر څه نه ولیږي نو بیا تېرواني نو هلته څومره وخت یو وخت هېڅ وخت نه خو د آخرت دپاره چې موږ تاسې کوم کوشش کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي ټول مسلمانانو ته چې هغه بیا دایمي شی دی هغه دایمي عمر دی او دایمي به پکې سړی اوسېږي ځکه الله وایي چې دوی ته زیری ورکړه چې دوی هم فیها وهم فيها خالدون او دوی به همیشه په دې جنت کې وي الله تعالی وروسته آیت کې فرمایي چې ان الله لا یستحي الله تعالی حیا نه کوي د دې نه ان یضرب چې راوړي مثلا مثال ما بعودة د چی شي د ماشي فما فوقها او یا غټ د ماشي نه دا ټول د الله مخلوقات دي کله الله د ماشي مثال راوړي کفارو مثال الله راوړي وته چې دا الله څنګه الله دې چې دا په قران کې د ماشي مثال راوړي یا د مچ مثال راوړي الله دا الله ټول مخلوقات دي او الله ته دا ټول زره شین دي دا ارسمه چې انسان ته ځان غټ ښکاري د الله په مقابل کې او الله په نظر کې هغه هیڅ شی نه دي نو ځکه الله فرمایي چې او یا غټ د دینه مثال راوړي دا د الله خوښه ده فاما الذين امنوا بسا کسان چې هغوی ایمان راوړي دي فیعلمون هغوی پوهېږي انه الحق چې دا حق دی د جانب د رب نه من ربهم جانب رب د هغوی نه واما الذين هغه کسان کفروا چې دي کافران دي فیقولون دوی وایي ماذا اراد الله څه شی اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دغه مثال باندې چې دی راوړي نو الله خپله فرمایي چې یضل به الله دې دپاره راوړی دی چې ګمراه کړي په دې مثال باندې کثیرا ډېر خلکو یهدي او هدایت وکړي باغې باندې ډېر خلکو ته هر شی د الله چې دی هغه د امتحان دپاره دی او د انسان د امتحان دپاره راځي ژوند د امتحان دپاره دی د الله نبیان را لېږل د امتحان دپاره دي چاته ښه صحت ورکول د امتحان دپاره دي چاته ډیر مال د امتحان لپاره د څوک په غریبۍ کې امتحان څوک په مالدارۍ کې امتحان یعنی هر یو لحظه او هر یو کار زموږ افساس چې الله موږ ته راکړی دا د امتحان لپاره دی نو ځکه په دې مثال باندې الله راوړی دی چې څوک په ایمان راوړي څوک ایمان ساتي څوک تصدیق کوي دغه خبره او څوک دغه خبره نه مني نو وما يضل به او الله فرمایي چې نه ګمراه کیږي په دې باندې الا الفاسقین مال فاسق او فاجر خلک دغه شی نه مني تاسو وګورئ چې اسلام کې څومره خوبیانې دي هغه فاسق او فاجران چې دي هغه پکې نقطې لټوي چې څه شی داسې یو عیب په دې دین کې راوباسي الحمدلله عیب خو نشته خو د دوی په نظر کې داسې یو شی به تا ته وایي کله به وایي د ښځې حقوق دي او کله به وایي دا پلانې حقوق یې نه دي ورکړي اگر چې د دوی دیني مطالعې کې او دین صحیح حقانیت ځان پوي کړي نو هغه حقوق چې الله هر انسان ته ورکړي دي هغه د هغې مطابق او د هغې د ژوند سره مطابق ورکړي نو ځکه الله وایي چې دې باندې څوک ګمراه کېږي نه ګمراه کېږي مګر فاسقان الذین هغه کسان ینقضون عهد الله چې هغوی ماتوي هغه وعدې د الله تعالی من بعد میثاقه پس د کلکې وعدې نه چې دوی د الله سره کړي ویقطعون وعده ډېره مهمه ده چې وعده دې چا سره وکړله په هېڅ شکل د اشکالو باندې مسلمان د هغې نه دغه کېږي نه په شا کېږي نو ځکه رسول الله صلی د جنګ په حالت کې چې کله صلح کړې ده او وعدې کړي دي هغه الله ورته امر کوي چې تر څو چې مقابل زوري دا وعده نه ماته کړي تاسو هغه نه کوئ غدر او خیانت رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله په خپل ژوند کې نه دی کړی نه د ملګرو سره
او نه د کفار او فاسق او فاجرانو سره دا کاری هیڅ نه لري کړی. نو ځکه الله وایي چې تاسو مماتوي هغه وعده چې د الله سره کړی دی او الله په هغه باندې شاهد کړی دی. ويقطعون ما امر الله به او مقته کوي هغه څه او قطع کوي دوی هغه څه چې الله په هغه باندې امر کړی چې هغه تاسو وصل کوي هغه سره یو ځای کوي. عبدالته مفسرین ذکر کوي چې دینه صله رحمی چې هغه مراد دي. صله رحمی د مسلمانانو په منځ کې چې کومه صله رحمی ده بیا د هغوی په کور کې مور او پلار خویندې ورونه او خپلوان د ښځې طرف ته یو که د میړه طرف ته دا ټول چې دي په دې باندې الله امر کوي چې تاسو دا وصل کوي دا سره تاسو سره محبت وکړي تاسو اتفاقي مر راوړئ نو او په منځ کې به ستاسو مینه او محبت موجود وي حسد کینه دا باید موجوده نه وي. ګوره دا په دې کې ډېر احادیث راغلي دي وخت کم دی کنې دي کې موږ د صله رحمي باره کې ډېر زیات احادیث راغلي دي. نو الله دلته امر کوي په دې باندې چې تاسو دا وصل کوي. خاصه د روژه کې باید هر کس دا کوشش وکړي چې هغه خفګان چې موجودي منځ کې د ورونو سره د خویندو سره د خپلوانو سره هغه ختم کی او دا کوشش وکړي چې هغه نه عفو وغواړي. ښه ایو سره وفسدون فی الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون. دغه کسان چې دا مخکې ذکر شو الله وایي چې همدغه تاوان کوونکي دي دا خاسران دي. دنیا او آخرت کې دوی تاوان کړی دي چې چا وعده پوره نه کړله چا خپلوي ونه پالله او چا فساد په ځمکه کې وکړو. نو فساد فساد کې دا ټول شیان راځي چې هغه د خلکو مال خوړل یا خلکو ته ضرر رسول دا ټول شیان په دې کې راځي. ورپسې الله فرمایي چې کیف تکفرون بالله تاسو څنګه کفر کوئ په الله انکار کیږي د الله نه وکنتم امواتا الله خپل قدرت او عظمت به موږ تاسو ذکر کوي او وی تاسو مړی یعنی چې هم نو وی تاسو فاحیاکم تاسو ژوند کړئ ثم یمیتکم بیا تاسو الله مړکې ثم یحییکم بیا ژوند کوي ورته یوازې د دنیا ژوند نه دی چې خلاص شو او حساب او کتاب د سره ونه شو نه ثم الیه ترجعون او بیا الله ته ګرځي چې لپاره حساب کتاب لپاره. هو الذي دا الله هغه ذات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د لپاره ما هغه څه فل ارض چې کوم څه کوي جميعا ټول تاسو چې تاسو ګوري او تخکاری نو دا ټول تاسو د لپاره تاسو د فائدې لپاره الله پیدا کړی دي. ثم استوى الى السماء او به رجوع کړ اسمان ته فسواهن او پیدا کړ سبع سماوات و اسمانونه دا غي په قوت باندې او ضبط باندې پیدا کړ د اسمانونو هر اسمان د بل اسمان څومره لري دا الله تعالی علم دی او هو بكل شيء عليم او الله تعالی په هر شي باندې عالم دی. فدلته الله تعالی د آدم د خلقت او د غیر پیدا کولو څه ذکر کوي چې وایي قال یاد که هغه وخت چې وایي قال چې ویل ربک رب ستای للملائکه ملائکو ته انی جاعل چې زچې مگر زول کې او په الارض په ځکه کې خلیفہ خپل خلیفہ چې نیابت زما او کې زما حکم الته تامین کې په ځکه کې نو په ځکه کې قالو ورته ویل چې ورته ملائکو ورته ویل اتجعل فيها اي ګرځي ته په ځکه کې من یفسد چې هغه څوک چې فساد کې فيها په ځکه کې ويسفك الدماء او توي کې دا وینه ډیره قیمتي ده د انسان او خصوصا مسلمان عموما وینه د انسان په ول دا حرام دي. الله تعالی په ډیر سخت پکې په دې شمالي او د هغه موبقاتو نه الله تعالی سر کړی د دوی ګناهونه او دا ډیر وعید مراغله د عبارت ونحن نسبح بحمدك او موږ تسبیح او تا نقدس او تقدس بیانو ستا پاکوالی بیانو موږ ستا تسبیح کو نو دې ته ضرورت دی وجه د اعتراض دی ونه ویلي خو الله تعالی ته دا ویلي چې بعضو مفسرین ذکر کوي چې د انسانانو مخکې پیران دلته اوسېدل په دغه کې دنیا کې نو هغه ډیر فساد کړي نو ملایکو هر شی لیدل نو ځکه دا ورته ویل چې الله دا مخلوق ته مخکې مزمکه ته لګولې دوی هم به دا فساد کوي نو الله ورته ویل چې قال اني اعلم ذ پیږي ما لا تعلم پاس ما چې تاسو ته پیږي دې کې بزمانه صالح بندگان چې ما عبادت وکړي او ما تبا ځان را نږدې کوي زمانه به ویریږي انبیا به صالحین به خخل به بکی وعلم آدم الاسماء او خذ الله تعالی علم ورکو الله تعالی چاته آدم علی السلام ته د دې نمونه د شی نمونه وته ذکر كلها ټول څه شی چې پیدا کول د دې نمونه د موجات او د څه شی چې ملائکې په وخت کې نو پیدا او د پیدا کړیو او ملائکو د دې علم نو ثم عرضهم على الملائکه به وړاندې کړ ملائکو ته نو فقالوا تو ویل انبئوني ما ته خبر را کړی
باسماء په نومونو دي شی باندې هؤلاء دغه شیان ان کنتم صادقین که تاسو صادق یاست قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا چې الله نشته علم مونږ لره الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا مونږ ته راکړي نور مونږ نه پوهیږو یعنی علم غیب او علم د الله چې دا ډیر زیات دی انك انت العليم الحكيم ته هم دغه ډیر عالم او د حکمت والای نو پس دا غنا الله تعالی آدم علیه السلام ته ویل چې قال يا آدم انبئهم خبر ورکړی د باسمائهم په نومونو دي شیانو باندې فلما انبأهم کله چې هغه خبر ورکړو او وی خدای له وی ته باسمائهم په نومونو د شیانو باندې قال علم اقول لكم لا لو تل چای نو ویل ما تاسو اني اعلم جز پیغمبر غیب السماوات هغه پټ شیانو چې پاسمانو کې دي په ځکه کې دي وعالم ما تبدون او زه پیغام هغه سمانه چې تاسو ښکارا کوي و ما كنتم تكتمون او هغه څه چې تاسو پټ کوي دا هر شی باندې علم د دې چې د الله ته ځکه هغه الله دی او دلته علماء یو شوی چې دلته الله تعالی دا علم فضیلت ذکر کوي یعنی الله تعالی آدم علی السلام ته د علم ورکړی ملائکو ته نو دلته آدم علی السلام په دوی ته د فضیلت او فوقیت او خدلو ملائکو ته نو ځکه ورسره د امر کوي چې وې قلنا نو ویلې موږ للملائکه ملائکو ته للملائکه تسجدوا تاسو سجده وکي لآدم علی السلام د سجده د عبادت نه ده سجده د عبادت غیر د ما سوا د الله تعالی نه هیڅ چا روانه ده دا سجده د تعظیم مخ په خوا امتون کې وچه د اذان ټټول دي سر به وته ټټول نو دا تی مرادو وفسجدوا نو دوی سجده وکړه یا د تعظیم د سجده پزمکه سپری وته هغه د تعظیم سجده و د عبادت نه او الله وته امر کړو چې دا شی وکړي نو دا وی سجده وکړه مگر ونه کړه چا ابلیس سجده ونه کړه ابا من راوړه واستكبر او لوی وکړه وکانه من الکافرین او د کافرانو علما ذکر کوي چې کبر چې دا هر وخت کې سره د حق نه مني کوي کبر لوی چې او کومه تاسو د متونو تاریخونه موږ دا غړ خلک چې منی کړی دي د اسلام او د دین نه په مخکې دنیو کې یا د اسلام کې هغه د کبر او لوی منی کړی دي د حق نه وقلنا ویل منګه یا آدم علی السلام ته چې اسكن هو سیل انت ته وزوجك او خذستا په جنت کې وکلا منها او خوري تاسو د دې جنت د میوجات نارغدن فراخه حيث شئتم څنګه چې تاسو خوخی ولا تقرب هذه شجره او تاسو منځ کې دواړه دغه ونی ته ونه او خدای د بعض اکثر مفسرین ذکر کوي چې دا غنم ونه و خدای د دنیا غنم د آخرت د غنم سره ډیر فرق لري دا سلمونه دي چې دا لال تر لګلي دي د دې په نومونو باندې بالته هغه سور چند زرخه او چند هغه میوجات چې هغه خواږي او خسته به د دینه او پار تقدیر هغه د ونی د غنم نه فتكون نو شی بتاسی من الظالمین د ظالمانو نه چې تاسو دا کار ګور امتحان په دې کې د الله تعالی او حکمت دی فازل لهم الشیطان نو غلو دوی لرا تیر وستل دوی لرا چا شیطان عنها داغینه فاخرجهم ويستل منغا د دې جنت د دواړه مما کان فيه هغه نعمتونه چې وي دوی باغی نو دا ونه وسوسه ته شیطان واچو ولا بیا ورسره شي نور آیتونه او دای وته ویلي چې موږ اساس مور او آدم علی السلام باندې دا چلو او دای ورته ویلي چې دا هغه چې دا نعمتونه ولیدل نو وی چې الله دا خو د نعمتونه د سنت چې د دې نعمتونو موږ محروم شو او زو د نعمتونو شیطان دا وسوسه واچول د خدای تعالی ورکړي د امتحان نه خطر نو دوی ورته چې تاسو دا وسوسه لري چې د نعمتونو تاسو لا نشي جنت دغه میوه خو دې د خطر الله منی کړی اصلي چې کچې تاسو دا خو به مشل ته پاتې است او کدا مونږ خو ګور الله د دې نه وباسي نو وی ولا وی هوا موږ اساس مور هغه آدم علی السلام ته ویل چې راځه دا او پر وی خړل دوړ مولا تعالی پاګه د وجه نه دوی راويستل خو بیا چې شو دا غنه رستا نو الله چې دا ویستل نو الله تعالی چې وقل نحبتو تاسو کوشي نو ځکه زما د امر خلاف اولا کار مکو او دوی د څه فکر نه کو چې الله تعالی به دومره خبرکی دا کار د حرام دی وای چې دا تفسیر د الله تعالی طرف ته کړی انبیاء علیه السلام چې دی معصوم دي د ګناهونو بعضی خلاف اولا کار وکي لکه د آدم علیه السلام نو شو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض تاسو کوشش ټول د دین ابدخ تاسو بعضی استاسو چې دي دا به دښمنان وي د بعض نور د پاره تاسو منځ کې د دښمنۍ نه راشي ایبا تاسو منځ کې د دښمنۍ نه ولکم فی الارض یو وی تاسو واسطه کوم ځکه کې او شتر تاسو کوم ځکه مستقر اوسیدل او متاع او خوند اخیستل الهین تر یو وخت پورې
نو دین وروسته کسب یو دیږي خو دوی سرګردانه ګرځي حوالات زاری کولی نو الله تعالی به ورته سو کلمې خو د ادم سره چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا آدم علی السلام ډیر ویل او ډیر وخت الله تعالی د دوی توبه قبول کړه نو ځکه الله فرمایي چې فتلقى آدم من ربه نو ذکر آدم علی السلام د رخ په کلمات فتاب علیه به توبه قبول کړه دا غینا انه هو التواب الرحیم الله تعالی ډیر توبه قبول کوي نو کلمې ډیرې خېدي هغه آیات هغه ویل همیشه په کار دي چې موږ تاسو عزت کوو قل نهبطوا او موږ ورته ویلي کوشي تاسو د دې جنت نه جميعا ټول ولې ټول ویل دا دوه کسانو خو ځکه چې د په شا کې چې کوم اولاده وخت الله ته معلومه چې دینه بدمر اولاده پیدا کی نو دا وی چې دا ټول تاسو کوشي دینه فإما يأتينكم فسحر چاته چراغ استاسنا چراغ استاستا من نظام طرف نه هدایت فمن تبع چې کله د هدایت راشي او دی تابعداري وکړه دی خدای زما د سمې لارې نو فلا خوف علیهم په دې باندې وبیر نه به وبیر نه چې جنت راشي چې دوی به جنت لري ولا هم يحزنون او نو به دوی غمجن په دنیا کې وغمونه یې لکه څنګه چې ویلي دي کې لانجی خو یوازنه د خوشحالي زی چې دی او همیشه چې دی هغه به جنتی هغه د غم درد چې جنت داخليږي بس خلاص اول قدم چې د غم او درد او لکه څنګه چې نور ایتون کې براشي وي جنتیان یا الله تعالی شکر دې چې غم او درد او خفګون نه زمون لري البته به همیشه خوشاله او دنیا کې هیڅ څوک کافر دی که فاسق دی که فاجر دی او که مالدار دی که غریب دی همیشه خوشحالي په هیڅ چا باندې نشته غم او درد په دنیا کې سره او خفګان دا سره تړلي دي والذین کفروا ها کسان چې کافران دي وکذبوا او دروغ غنلي دي او نسبت دروغ کړي بیا آیات نظم آیتونو ته اولئک اصحاب النار دا منګری د ور دي هم فيها خالدون دی همیشه په دې ور کې لکه څنګه چې مخکې ویل چې مسلمانان به همیشه په جنت کې دا به همیشه کفار چې هغه په دې ور کې خاصه د الله تعالی د بنی اسرائیل قسم او تاسو ته کوي چې یا بنی اسرائیل یا اولاد د یعقوب علی السلام اذكروا یا کی تاسو نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما تاسو باندې کړو واوفوا بعهدي او تاسو وفا وکړئ زما په عهد باندې چې تاسو ما سره کړی و په تورات کې او په انجیل کې چې تاسو په ما باندې ایمان راوړئ او ما دا سره وعده کړی و چې تاسو کله ایمان راوړئ صالح خلک شئ زه به تاسو ته جنت درکوم سم لار به خیر نو اوفوا بعهدکم زه به تاسو سره وفا وکړم په عهد او هغه وعده ما چې ما تاسو سره کړی ده و اياي فرحبون او خاص ما نه ویریږي بل شي نه مو ویریږي وامنوا او ایمان راوړئ بما په هغه باندې انزلتو چې نازل کړی ده ما چې دا قران دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما معكم دا لپاره د هغه څه چې تاسو سره تورات انجیل یا د مخکې کتابونو ولا تكون اول کافر به تاسو مکیږي اول کافران په دې کتاب باندې تاسو ته معلوماتو چې د نبی برازي د ذکر تاسو ته راغلي د قران برازي د دغه نوم تاسو ته راغلي دغه علم تاسو ته راغلي په تورات په انجیل کې نو ولا تشترو تاسو ماخلي پیسې بیاات زما په ایتونو باندې چې دغه مشرانو په پیسې اغستل علماء او د الله دین به وته بدلول لکه څنګه چې بعض علما د بنی اسرائیل د ملایانو باندې کار کوي ثمن قليلا پیسې لګي و ايايا او خاص فتقوا ما نبيري ولا تلبسوا الحق او ګډوډ کوي ما حق او د باطل سره مې ګډوډ کوي دا حق په چشمانی په باطل سره مې یوځای کوي وتكتموا الحق او پټوي حق وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دا دغه د حق خبره ده تاسو به پټوي او هغه باطل خلق ته خوي واقيموا الصلاه وادا کوي منځونه واتو زکات ورکوي زکاتونه ورکو او رکوع کوي ما راکین د رکوع کوونکو سره اتامرون الناس آیات تاسو امر کوي خلق ته بالبر په نیکی سره وتنسون انفسکم او يروي خپل نفسونه وانتم تتلون الكتاب حال دا چې تاسو ولې کتاب ولې وافلا تعقلون آیا له عقل نه کار نه اخلي خلق ته په نیکی امر کوي خپل بدی ته مټي را د کړي رنغختي دي خل ظلم نه منې کوي خپل ظلم کوي دا زیاتره ظالمان چې وګوري هغه د عدل خبرې کوي د انصاف خبرې کوي یا د حقوق خبرې کوي پلاني دومره حق دی پلان دومره حصہ ښه واستعينوا تاسو کومک وغواړئ بالصبر په صبر باندې او صلات په مانځ باندې یعنی کومک په وخت د مصیبت کې په دوه شرمانی سره ته تسریع سره چې یو صبر وکي او یو منځ وکي وانها لكبيره او دا کار دا سخت دی دا منځ کول الا على الخاشعين مگر په عاجز کوونکو باندې الذين دا عاجز کوونکي عاجزي چاته کوي الله ته کوي تواضع چاته کوي الله ته کوي الله یې د ها کسان دي یذنون چې دوی ګمان کوي
او یقین ساتي انهم چې هغه چې ملاقات ربهم دوی ملاقات کوي ځکه به در خپل سره وانهم هغه چې الیه ابي رب خپل راجعون به ته ګرځیدون کیږي دنیا نه ده فقط دنیا نه ده یا بني اسرائیل یا اولاد د یعقوب یاد کې یذکروا یاد کې تاسو نعمت ازما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړیو واني فضلتکم او ما تاسو ته فضیلت درکړې په عالمینو باندې په نور مخلوقات باندې ما تاسو ته فضیلت درکړې چې ډیر انبیاء علیهم السلام په تاسو کې لګیږي وتقوا ویریږي یوم د هغه ورځ نه لا تجزي چې جزاء به نشي ورکولې لري کولې به نشي هیڅ نفس بل نفس نه عذاب هیڅ فایده به نشي رسولې او نفس بل نفس کوم فایده به نبی خپل بچی د پیدا رسول شي چې کافری نو ولی رسول شي نه بل مسلمان او شفاعت د رسول الله سلام دا بکی خو هغه به د هغه کسانو کوي چې هغه نیک عمل کړي هغه ذکر کړی دی رسول حدیث کې راغلي دي چې کم کسان دي چې هغه به د رسول الله سلام شفاعت کوي او هغه نیک عملم کړي خو د رسول الله سلام سره مینه محبت دي دا غي لار تعقیب کړي خو بعض شان دا غي نه کی موږ تاسو ډیر خطاګاری موږ کی کوم تاسو خپل محاسبه د ځان سره وکړو د سهار مخام آیا څنګه چې د الله تعالی د شان او عظمت سره خي یې څنګه موږ ته امر کړی چې د عبادت وکړو منځونه تلاوت دا شی وکړو دا موږ کړی دي نه هیڅ کله نشو کول او کوڅوږي کوي غیر د انبیاء علیه السلام نو هغه د الله تعالی د عظمت چې دی او لوی چې د ډیر کم دي ځکه چې هر عالم هر تقوادار او پرهیزګار او امامان چې وګوري چې هر څومره کړي به الله ته جاړي او چې زموږ د اعمال ډیر کم دي او د دین مری چې دا قبول شوي کنه وي نو ځکه الله فرمایي چې د دې ورځې نه ویریږي چې هیڅ نفس په بل نفس ته ګټه نشي رسولي عذاب به نشي منع کولی هر سړی باید خپل اعمال وکړي ځینې زما نیکه خسړی تر شوی پلار خسړی تر شوی مور مې یا زه د پلاني نسب او قوم نه ما نو زه په دې شانو زمنا هر سړی په خپل اعمال دي خزه مېړه نشي خلاصولای دا باندې به نشي کولای چې ولا مېړه ماته ویل چې ته پرده مکو حجاب مکو او زه مجبور وم نه ته یو مکمل شخصیت خزه مکمل شخصیت انسان مکمل شخصیت زوی پلار مور او خويندې ورونه لورګانی هر کس نه د خپل پښتنه کی هر شي چې ناروای کاغه پلاری کوموري ک امریکا کولی چې هغه د دین خلاف او هغه د توي هغه بتنه کی د خپل وسه مطابق د رمضان خلاصي مگر ضرورت په وخت کې شيئا ولا يقبل منها شفاعه نو د دوی شفاعت د دوی نه منظور شو ور الله خپل ویل ته شفاعت نو عبارت کی بالا نه قبلې دوغنه ولا يؤخذ من عدل او نه بداغه فدیه منظور شي لکه چې دوی پیسې ودلته بعضي ظالمانو فاسقان فاجرانو پیسې ډیر لري هر کار د خپل قدرت یا د پیسو په واسطه باندې کوي دنیا کې وګوره ناروا کار به تاسو روا کوي قاضي بستا ملګری ملک بستا ملګری والی بستا ملګری د پیسو په خاطر باندې الله وی چې دا شی خپل دمشتري ولا يؤخذ منها عدل ولا نبدينه فديه واقصد شي ولا هم ينصرون او نه به دوی سره کومک وکړي شي ظالم چې بل ظالمان سره یا ورور چې پویګ دا ظالم نه خپل ورور یو سره د وروريت په خاطر باندې ولاړ یا قوم هغه سره د قومیت په خاطر باندې ولاړ ظالم د خي ګوري ظالم د فاسق دی د یتیمان حق په ناروا روان دي د تنظیم مشر د والی خبر ګوري خو بیا هم وې زما د تنظیم مشر یا زما د قوم مشر دی نه زه د دینه نظم زه سره کومک کوم نو دا غي د سبب د دوزخ ته تک ګرځي نو الله وی چې دا په دنیا کې تاسو وکړ ولا هم ينصرون په آخرت کې به دوی سره څوک کومک نشي کولی یوازې به الله ته فردن لکه څنګه چې وي ما ته به فرد راځي او زه به تاسو سره به حساب کوم نو الله تعالی دې زموږ استاسي اعمال قبول کړي الله تعالی دې زموږ استاسي روزه قبول کړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ذو الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض رب كل شيء وملكه واشهد ان لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا ذو الجلال والاكرام خلاص من ګناهونه ته معاف کړي الله زموږ ګناهونه ته معاف کړي الله صغیره او کبیره ګناهونه پر اسلام په حق کې چې زموږ څومره کوتاه نشوي خدای ته خپل فضل او کرم او احسان باندې هغه ته موږ معاف کړي او په آینده کې ته وساتي خدای دې کې دې ګناهونه نو وساتي دا ستاسو نه فرمایي نه وساتي ستاسو نه فرمایي نه وساتي ذل جلال او اکرام ته ثبات په دین راکړي خدای موږ ته ثبات په دین راکړي الله موږ ته ثبات په دین راکړي خدای موږ سره نصر لازم
خدای هغه په دې دین نه محروم او دوی نعمت د اسلام او دین نه محروم او خدای ته د هدایت وکړه خدای ته د هدایت وکړه خدای ټول بشریت ته هدایت وکړه ټول بشریت ته هدایت وکړه الله دا کوم تکلیف چې د بشریت راغلی خدای وسلام سلامت امیز خلق هغه د دین په خپل عمل کې وساته خدای هغه کسان چې هغه مسالمه خلک خدای پاک صلح غواړي او امن پسند خلک خدای هغه ته وساتي خدای هغه ته وساتي خدای ته په ظالمان تبا کې خدای ته په ظالمان تبا کې څوک چې ظالمان دي کار دولت سطح باندې کده رهبریت په سطح کده یو دولت په سطح خدای څوک ظالمان دي خدای ته تبا او برباد کې خدای ته تبا او برباد کې مظلومان سره مرسته وکي خدای مظلومان سره مرسته وکي خدای وګي ماړه کې بربندي پټ کې د یتیمانو په فقط په خپل فضل او احسان باندې وکي خدای موږ ته سم لار وکي خدای موږ سم لار وکي ټول مسلمان شرعي مقاصد پوره کړي الله ته په افغانستان کې صلح راولي یا الله په افغانانو باندې رحم وکړي خدای ته رحم وکړي خاص او په ټول مسلمانانو عموما خدای ټول مشکلات حل کړي خدای ټول مشکلات حل کړي خدای زموږ اخره خاتمه په دې باندې تیر کړي اخره خاتمه په دې تیر کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين